واده د هر انسان د زړه ارمان وي. تاسو به اورېدلی وي چې اکثر خلک د چترال نوم اخلي چې چترال ته به ځو او هلته به د خپلې خوښې جینۍ سره واده کوو، خو هلته د واده کولو خپل شرایط دي. نن در سره دغه معلومات شریکوم که تاسو کې هر څوک په چترال کې د واده کولو شوق لرئ نو په دې طریقه واده کولی شئ. ویډیو تر اخره وګورئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو بي بي سي سره د لاهور یو اوسیدونکي مرکه کړې ده چې ویلي دي د واده کولو لپاره چترال ته تللی وم، خو هلته راته پولیسو وویل چې د خپلې علاقې د پولیسو نه یو سرکاري فارم جوړ کړه چې ستا د نوم سره سره ستا د خاندان مکمل اډرس او معلومات پکې وي، د هغې نه پس بیا راشه. پخوا به چترال کې واده کول ډېر اسان و، خو اوس د هغه ځای مشران وایي چې مخکې به خلکو د دې ځای نه ښځې بوتلې، بیا به یا مړي راغلل او یا به یې طلاق ورکولو او یا به یې ناروا کارونو ته مجبوره کړې وې، چې دې کارونو زموږ د خلکو په ټولنه ډېر بد اثر وکړو، چې بیا د هغې نه وروسته د چترال په ځایي اسمبلۍ کې قانون سازي وشوه او اوس د هغې لپاره یو کمیټې جوړه شوې چې هر څوک د پاکستان د هر ښار نه د واده کولو په غرض راځي نو اول به ځان سره د خپلې سیمې د پولیسو فارم راوړي چې په هغې کې به د خاندان او د کورنۍ باره کې مکمل معلومات وي او دلته به حق مهر او هر څه ورکوي. هغه ټول معلومات به د چترال پولیسو سره جمع کیږي او بیا وروسته ورته کمیټې اجازت ورکوي چې واده وکړي. هغوی وایي چې ځینې خلک دا فکر هم کوي چې ګنې دلته موږ ښځې خرڅوو نو ځکه پرې پیسې اخلو، خو هغوی وایي چې دلته رواج داسې دی که چترالی هلک هم چترالی جینۍ سره واده کوي نو د هلک کور به د جینۍ کور ته پیسې ورکوي. دا هر څه د رواج له مخې کیږي. دوستانو دا معلومات در سره ځکه شریکوم چې که څوک غواړي چترال کې واده وکړي نو چترال ته د تلو نه مخکې د خپلې علاقې پولیسو سره د خپلې کورنۍ باره کې معلوماتي فارم جوړ کړئ او بیا د چترال په مخ روان شئ او خپل قسمت وګورئ. د ویډیو د کتلو مو ډېره زیاته مننه کوم. پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې په آینده کې زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته په وخت در ورسیږي. ډېره مننه.